السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې غواړو چې وښیو چې څنګه کولی شو چې خپل موبایل کې ګالري کې البوم ته پاسورډ ورکړو یا رمز ورکړو. نو راځئ په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. راځو د ګالرۍ په طرف، ګالري ته راځو، ګالري خلاصوو او راځو دلته کوم البوم چې مو غواړو هغه قلف یا لاک کړو. نو پر هغه باندې هغه سلیکټ کوو. نو زه راځم په دغه البومونو کې یو البوم انتخابوم چې هغه زه لاک کړم. راځم دغه البوم ته، دغه البوم زه سلیکټ کوم او راځم بیا دلته دغه ښکته ښي طرف ته د مور آپشن ته، په مور آپشن باندې زه کلیک کوم. په مور آپشن کې راځي لاک البوم. نو لاک البوم به راشي، زه په دې باندې کلیک وکړم. نو اوس په دې کلیک کولو سره به دا البوم لاک شي. نو قدرمنو دوستانو، دغه البوم چې اوس لاک شو، ما مخکې نه و لاک کړی، اوس لاک شو. نو اوس که زه دې ته راځم، د ما نه پاسورډ غواړي، پاسورډ یا فنګر پرنټ غواړي، او یا هم که چېرې تاسو فنګر پرنټ نه لرئ، دا بل پاسورډ هم بیا تاسو په دې پاسورډ باندې خلاصولی شئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه پاسورډ په خپله په موبایلونو کې هغه البوم ته ورکړئ. نو دغه البوم ده، دغه اوس زه خلاصوم. په دې کې اوس کوم چې ما پاسورډ ورکړی و بس همغه البوم ده او ما پاسورډ ورکړ، لاک شو. چې څنګه زه ورځم نو ماته د لاک آپشن راځي. مننه قدرمنو دوستانو چې تر وروستۍ شېبو د ویډیو راسره پاتې وئ. تر بلې ویډیو مو الله مل او ښه وختونه ولرئ.